کندهار کې د نساجي نخي په نوم د ټوکر جوړونې کارخونې له اوږده ځنډ وروسته په امتحاني ډول فعالیت پیل کړ. د کندهار نساجي نخي کارخونه چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ راهیسې ماشینونه له فعالیته لوېدلي وه، خو د اسلامي امارت په هڅو یې یو ځل بیا ماشینونه د تولید په موخه په څرخ راغلي او تازه یې په امتحاني ډول فعالیت پیل کړ. مسؤلین وایي چې د تېرو شپږو میاشتو راهیسې د ترمیم چارې راپیل شوې وې چې تازه یې په امتحاني ډول د ټوکر تولید راپیل کړ. د کندهار د نساجي نخي په نوم د ټوکر جوړونې کارخونې رئیس مولوي محمد سلیم صابر وایي یا د کارخونه چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ راهیسې له کاره لوېدلې وه، تازه یې د اسلامي امارت په هڅو بیا ځلې فعالیت پیل شو. هغه زیاتوي چې دغه کارخونې د اسلامي امارت په تېره دوره کې د څو کلونو لپاره فعالیت وکړ، خو په تېره 20 کلنه دوره کې هیڅ ډول فعالیت نه درلود. ولې د اسلامي امارت د بیا واکمن کېدو سره یې بیا ځلې د فعال کېدو هڅې پیل شوې چې تازه یې په امتحاني ډول د ټوکر جوړولو چارې راپیل کړې چې د بشپړ فعالیت سره به دلته تر 40,000 کسان په کار بوخت شي. موږ 6 میاشتې به کېږي چې د اسلامي امارت د خوا څخه یو چاته په قرارداد ورکړه شوې ده او د هغې فابریکې پر جوړښت باندې کار شروع دی. پر ترمیم باندې دا 4 بخشه لري، هر بخشه 3,000 کسان غواړي. نو په مجموع کې دا 12,000 کسان د ورځې کار کوي، 12,000 کسان د شپې کار کوي. د 2 میاشتو په شاوخوا کې موږ د فابریکې یو بخش آماده کوو چې 3,000 کسان به دلته کار وکړي. د کندهار نساجي نخي کارخونې رئیس وایي له تېرو 6 میاشتو راهیسې د همدې کارخونې د ترمیم چارې راپیل شوې وې چې د 3,200 ماشینونو له جملې یې 600 ماشینونه رغول شوي او په فعالیت یې پیل وکړ. نوموړی زیاتوي چې د ټوکر د تولید یادې کارخونې مخکې د پخواني عصر ټوکران تولیدول چې د دوی په هڅو به د نوې ټکنالوژي په مټ به د اوسني عصر مروج ټوکران تولید کړي. دغه فابریکه 3,200 ماشینان لري د کار کولو ده. د دې جملې څخه د ترمیم په بخش کې چې دا ماشینان ټوله در لاس وتلي دي 600 ماشینان اوس فعاله موږ لرو. د یادولو وړ دا ده چې پخوا هغه ټوکران جوړېدله لکه ګلبار و یا مثلا د پیرخمري په نامه مثال پخواني ټوکران و. اوس د یوه ټکنالوژي موږ ورته اضافه کوو چې کوم کالي چې اوس استعمالیږي په اوس عصر کې لکه کاټن، لکه پاناما مثلا د دغه نوعې چې کوم ټوکران دي زموږ تصمیم وستا دی چې دغه ټوکران به باسو. د کندهار نساجي نخي په نوم د ټوکر جوړونې همدې کارخونه کې په کار بوخت کسان خوښ دي چې د اسلامي امارت لخوا ورته د کار زمینه برابره شوې. مولوي رحمت الله د ارغنداو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه اسلامي امارت چې راغی الله جل جلاله چې د دوی هر قدم په د نیکۍ په پله کې واچوي چې دغه مسلمانان خپل هېوادوال یې په کار اخته کړه. هر سړی خوشحاله دی خپل بچیانو ته په اوته کې دغه معاش وړي. نوم یې حبیب شریف دی، د کندهار ولایت په کندهار ښار اوسېدونکی یم. دلته فعلا زه د هواګر استاد یم. د امارت څخه مو دغه غوښتنه ده چې څه چې فابریکې او داسې نور وسایل چې په افغانستان کې فلج ولاړ شي چې هغه فعاله کړي چې په زرګونه ځوانان په کار اخته شي. بل لور په کندهار ښار کې د وړیو سوداګر د نساجي نخي کارخونې په بیا فعال کېدو خوښ دي او وایي چې د یادې کارخونې د فعالیت پراخوالي سره به د دوی سوداګري هم وغوړېږي. زما نوم مجبور جان دی، د وړیو کاروبار کوو. موږ سره غوړېږو، هم په دې مالدارو سره غوړېږي. د ټولو به انشاءالله یو کار ورسره شي او که دا نه وي موږ هم لاس غزه نه ورته ناست د مالدار چې موږ په 50 افغانۍ په 40 افغانۍ رانیسو. دا که چېرې موږ سره حکومت قرارداد وکړي یا موږ سره حکومت رانیسي موږ بیا د مالدارو څخه په 100 افغانۍ رانیسو راوړو، بیا دوی به موږ ته یو له صفر راځي. موږ به هم د بچیانو کټو پر باندې د دوی خوراکیانو به هم یو شی شي. نوم مې نصیب الله دی. نساجي فابریکه چې ورور سره فعال زموږ کاروبار به ډېر تاثیر وکړي. زموږ کاروبار بورډ سره غټ شي. موږ د اسلامي امارت څخه دغه خواهش کوو چې هغه په کاراته فعاله کړي، فعاله یې وساتي، ډېر ارزښت به وړي، خپل ارزښت به وساتي او ډېر ارزښت به ترلاسه کړي د دې کارخانې د فعال کېدو څخه. د کندهار ولایتي مسؤلین خبر ورکوي چې د اسلامي امارت مشرتابه او ټول مسؤلین هڅه کوي چې په هیواد کې په یو ډول د یوې لارې چې وي صنعت ته وده ورکړي چې د صنعت د پراختیا سره به کرنه او مالداري او ترڅنګ یې سوداګري هم پراختیا ومومي چې ورسره به د خلکو شخصي او هم ملي اقتصاد وده وکړي.